ګوجې دا سره لنډه که څنګه څه خبره ده لنډه دې داسې خټه دی ما خواوج قهوې دې په خراب نه دی نه قهوه نن بیا راغلی یو دا د روداتو کې کوم باغ چې موږ تقریبا یو 15 ورځې مخکې جوړ کړو نو دې باغ لیدو ته هم راغلو او دلته هم دغه د باغ کوم اپریټر چې دی یا کوم کس چې باغ کې کار کوي هغې ته هم دا د سرې ورکولو طریقه وښودله نو په دې بلر کې موږ NPK سره ورته حل کړه NPK سره تقریبا هر بوټي ته 7 ګرامه NPK سره موږ محاسبه کړه او دلته هم حل کړه اوس دغه سره غواړو چې په دې سیستم کې لاړه شي او بوټو ته ورشي نو طریقه یې داسې ده چې دې ته وینچوري سیستم لګېدلی دی د هغې پایپ په بلر کې ښکته دی کله چې دا منځنی وال راقید شي نو وینچوري خپل کار شروع کوي وایي ته یې دغه کړه تاسو وګورئ اوس په دې پایپ کې به دغه حرکت کوي سره نو ګورئ سره په دې کې حرکت وکړو نو سره اوس د بلر نه راکش کېږي د باغ طرف ته حرکت کوي خو د دې د سرې ورکولو طریقه داسې ده چې کله تاسې باغ اوبه کوئ نو په هغې ورځ باندې مثلا که چیرې تاسې باغ ته 1 ساعت اوبه خوشې کوئ لکه د اوبو تقسیم اوقات داسې چې په 1 ساعت کې ستا باغ اوبه کېږي نو اول 1 پاو وخت به همداسې اوبه خوشې کوي باغ ته لکه ساده اوبه باید رواني بیا نیم ساعت په دغه سره ورکوي ورته لکه دغه وال به په دې اندازې پورې قید کوئ دا یو د عمومي غټ وال چې دلته تاسو ته د سرې اندازې خپله یو ځل به همداسې تجربه کوي په دویم ځل درته معلومات کېږي چې دغه وال کوم ځای پورې زه قید کړم او دغه بلر خالي کوي نو یعنې نیم ساعت کې باید دا سره کش کړي دا سیستم او د هغې نه وروسته بیا 1 پاو وخت چې دی بیا به تاسې دغه ته باغ ته اوبه ورخوشې کوي تر څو دا پایپونو نه سره ووځي او نیالګیو ته ورشي او سره همدا اوس روانه ده دلته داسې ښکاري نه خو که چېرې دا زه لږ خیاط کړم دلته بیا معلومات کېږي دلته ګوره د اواز نه معلومېږي او هغه پایپ ځان راغونجوي چې کله زه دا وال د خیاط کړم نو سره چې ده ښه په مناسب سپیډ کې باغ طرف ته روانه ده ښه بوټو ته همغې نه سره ورته را شروع کړې ده او په دې ټریپرو کې اوس اوبه او سره منحل را روانه ده نو په دغه پایپونو کې او یا د دې ټریپر نه چې دا کومه اوبه راځي په دې کې هم سره ده او هم اوبه ده نو هر بوټي ته چې کومه محاسبه موږ کړې ده نو هر یو ته به دغه خپل اندازه سره را رسیږي دلته تاسې وګورئ دغه بوټی دا موږ په دې ځای کې شاخبوري کړی و دلته وګورئ دا دې نقطې نه موږ قطع کړی و دلته هم دا ځای کټ کړی و خو دا لاندې تاسو ګورئ چې دې کې څومره نودې کړي دي نوې نو دا نودې ټولې پرېږدو بیا به راتلونکي فصل کې له خیره سره په دې باندې تصمیم نیسو چې کومه نوده په دې کې پاتې شي او کومه ووهل شي خو که چیرې لاندې په دغه ځایونو کې کومه نیمه نوده راشنه کېږي لکه د دې تنې نه تر یو لویشت دغه ساحو پورې دا باید په همدې موسم کې ترېنه لرې شي او دا ساحه باید پاکه شي ګورئ دا د مالټې بوټی هم په هغه وخت کې موږ په دغه ساحه کې شاخبوري کړی و لکه دلته هم دا نوده قطع کړې وه نو د همدې دپاره چې دا نوې نودې وکړي دلته چې کومې نودې ګورئ دا د همدې علت ده چې دلته موږ د دې دا څانګه قطع کړې ده او په دې بوټي کې نورې څانګې به وي چې هغه ټولې موږ قطع کړي دا بوټي هم پیاوته نه کړو دلته که چېرې تاسو ګورئ د دې ځای موږ دغه څانګې قطع کړي دي دې ځایونه هم قطع کړي خو د هغې په عوض کې دلته نورې څانګې په لاس راغلي دي دلته څانګې وګورئ پاس وګورئ خو کومې ټیټې څانګې چې دي مطلب تر دې ځای پورې د څلوېښت پورې اندازه کومې ټیټې څانګې دي دا به تاسې هر وخت د دې بوټي نه د لاس په ذریعه باندې توږئ
ځکه دې ځای کې دغه څانګې زموږ نه دي په کار د دې نه کومې بره څانګې چې دي اوس دغه څانګه کیدای شي آینده کې دلته دې سمت ته ښه کینوپي ورکړي دې نه کومې بله څانګې د دې پاس سرونه نو دا بوټی بیا آینده کې موږ په 3 4 یا 5 عمومي تنو باندې روزو. تقریبا یو 20 دقیقې وشو چې سره سیستم ته ور روانه ده نو بلار هم تقریبا نیمایي ته رسېدلی، نیمایي نه هم لا لیوالې ښکته ده نو انشاءالله چې داسې په 10 دقیقو کې یا 15 دقیقو کې به دغه باقي سره هم بوټي ته ورسېږي. بس بیا به ورپسې داسې یو 15 دقیقې نور هم سیستم چالان ساتو چې د پایپونو نه دا سره خالي شي او بوټي ته ورشي او بیا به د هغې نه وروسته سیستم بندوو.